کور ته ځئ او دې ته چرت وهئ چې تاسو چېرته چرت وهئ. د دې په ځای چې په نورو شیانو باندې په قار اوسېږئ، ځان ته هم چرت وهئ او پوښتنه ځان نه وکړئ چې داسې فکرونه کوم ځینه تاسو ته راځي. تاسو پدې پوهېږئ چې شی لرل په ایمان سره یو ډول ده او له تجربې نه بل ډول. دا یو شی ده چې تاسو په قانوني ډول لرلی سئ او موږ ډېر شیان لرو په قانوني ډول. ځکه چې مسیح مړ سوی ده او د هغه وینه تویه سوې ده. هغه د خپل په وینه یو تړون مهر کړی او هغه بیا زیږېدلی ده او موږ د هغه وارثان یو او ارث کې یې ګډ یو. دا د موږ قانوني حق ده. مګر دا مالکیت ځینې وخت ځینې خلکو ته یوه ستونزه وي. اسرائیلیان د مصریانو له غلامي نه ووتل. هغوی د مصریانو غلامان و. دا داسې ده چې د ګناهانو غلام اوسېږي. خدای هغوی ته یو نجات ورکوونکی واستاوه چې موسی و او موږ ته عیسی مسیح واستاوه. او موږ د ګناه د غلامۍ څخه وتلي یو او هغوی د فرعون له غلامۍ څخه وتلي دي. او هغوی داسې ځای ته لاړ چې د ژمنې سیمه بلل کېده. موږ د ګناهانو له اسارت څخه وتلي یو او د خدای ژمنو په اړه او زده کوو او چې څنګه یې په ژوند کې عملي کړو. که اسرائیلیان به داسې سیمې څخه تللي وه چې ورته په مقدس کتاب کې دښته ویل کېږي. دا یو 10 ورځنی سفر و چې قارغیان هغه ځینه تېرېده هغې دښتې نه په 11 ورځو کې. په هر حال 40 کاله یې ونیوه. دا کلونه ډېر دردونکي او رنجونکي وه او ځینې خو یې هېڅ ونسو کولی. اکثریت یې ونسو کولی چې ننوځي. د څو میلیونو کسانو څخه چې راووتل زه فکر کوم 1 میلیون ماشومان وه. ځینې کسان د ژمنه سوې سیمې ته ننوتل. جاشوا او کیلب او ځینې ماشومان چې په هغوی حساب نه کېده. خدای ټول هغوی ته وویل چې خدای هغوی نه ستړی سوی او هغوی ته ویل تاسو نسئ کولی ژمنې سوې سیمې ته ننوځئ. اوس کله چې موږ د هغوی کیسه اورو خپل سر خوره وایو ډم 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 ډم. که دا یوازې 11 ورځنی سفر و نو څنګه یې 40 کاله ونیوه. مګر نن شپه موږ باید له خوبه پاڅو او د ګلاب ګل بوی کړو. تاسو باید یو شي ته پام ونیسئ چې موږ اکثره د دغو غرونو شاوخوا وو او نن شپه ما خبره تاسو ته دا ده چې اوس وخت رسېدلی ده چې د دغو غرونو مخې ته هر څه زر حرکت وکړئ. نو دوی فکر کاو د دوی دښمنان د دوی ستونزه ده. اسماعیلیان، حبوسیان، کنعانیان او موږ ټول داسې لقبونه لرو. شاید بد میړه وي، ناوړه ګاونډیان وي، ناروغیان وي، ستونزې وي، غریبي وي، بېوزلي وي او فکر کوو د موږ ستونزه یو یا شیطان ستونزه ده. که دا د هغه ده دا هغه یا کوم بل شی. مګر کله چې ما د ده په هکله څو کاله وړاندې ژوره مطالعه پیل کړې ده زه په دې پوه سوی یم چې موږ کولی سو په څرګنده زده کړو له انجیل څخه چې دا د دوی د دښمنانو ستونزه نه وه. د لپاره خدای هغوی سره وه. که خدای د موږ پلوی اوسېږي څوک کولی چې موږ په وړاندې ودرېږي. په نړۍ کې داسې شی نشته چې موږ ته ماته راکړي کله چې خدای موږ سره ولاړ وي. او خدای د هغوی شاته ولاړ وه. هغه هغوی ته وویل که تاسو هغه شی چې زه وایم عملي کړئ له د دښتې نه به زر تېر سئ او د ما له ژمنو به خوند واخلئ. مګر هغوی داسې ونه کړل. دا د دوی دښمنان نه وه، کنعانیان نه وه، د نورو سیمو نه خطرناکه شیان نه وه، ولې د دوی د فکر ډول او کړنه وه. هغوی نه پوهېدی چې څنګه هغه ډول چې خدای دوی نه غواړي فکر وکړي. تاسو کولی سئ له غلامي څخه خلاص سئ که زده کړئ چې هسې چې خدای تاسو نه غواړي فکر وکړئ چې تاسو ازادي ترلاسه کړئ او غلامي نه خلاص سئ. دا ناشونی ده چې تاسو بریا ترلاسه کړئ ولې د غلامي فکر ولرئ. دا ناشونی ده چې تاسو خوشحاله واوسېږئ او د خفګان فکر او حس ولرئ. دا ناشونی ده چې تاسو له ګناه څخه خلاص واوسېږئ په داسې حال کې چې تاسو د ګناه غلامان اوسئ. یوه ښه بېلګه د رومیانو په 8 څپرکي کې شته. رومیان 8 څپرکي 2 آیت. پولس وایي کله ګناه کې ژوند کولی سئ کله ورته مړه یاست. انجیل وایي کله چې مسیح مړ سو موږ هم په هغه کې مړه سو. دا چې هغه ګناه صلیب ته یوړه او دا چې موږ د ګناه لپاره مړه یو او د عدالت لپاره ژوندي. پوهېږئ په څه معنا؟
ستاسو په ځان کې یو برخه ستا نوې زېږېدلې برخه چې نه غواړي ګناه وکړي. د ګناه لپاره مړ سوی، همدې لپاره که اوس تاسو ګناه وکړئ تاسو ځوروي. مخکې له دې نه چې بیا وزېږېږئ تاسو دومره نه ځورېدئ او تاسو خوند اخیسته او خوشحالېدئ ته. ولې کله چې تاسو بیا وزېږېږئ اوس تاسو نسئ کولی ګناه وکړئ دې لپاره چې ځورېږئ. دا تاسو خفه کوي. تاسو کې یو داسې برخه شته چې نه غواړي ګناه وکړي ولې بیا هم تاسو انسان هستئ. تاسو فکرونه لرئ، احساسات لرئ، اراده او جذبات لرئ او روح القدس خدای با در سره مرسته وکړي چې کنټرول یې کړئ. دا زمونږ په وجود کې لکه دښته ده، تر هغه چې خدای پکې کار ونه کړي دا لکه د موږ په وجود کې دښته ده. موږ باید زده کړو ته اجازه ورکړو خدای ته چې د موږ روح تسخیر کړي. هغه نه غواړي چې یوازې د موږ په روح کې ژوند وکړي، هغه غواړي چې موږ په ماغزو کې ننوځي، د موږ احساساتو کې موږ اراده کنټرول کړي، موږ مالي ژوند کنټرول کړي، موږ اړیکې، موږ تفریح کې او د موږ د ژوند په هره برخه کې اوسیږي او یو نفر د دعا وکړي. نو رومیان شپږم دوهم وایي چې موږ ګناهونه مړی سوي دي، مګر بیا په رومیان شپږم 11 کې وایي که دا اوس هم تاسو داسې فکر کولی چې د تاسو ګناه مړه ده او تاسو صداقت لپاره ژوند کوئ. ما دا خوښېږي د لپاره چې د لغت پام نیول د موږ د ذهن یو پروسه ده. ولې په رومیانو شپږم دوهم کې وایي چې ګناه یې موږ لپاره مړه سوی ده، ولې شپږم 11 د رومیانو کې وایي چې موږ د ګناه لپاره مړه سوي یو. باور وکړئ چې تاسو د ګناه لپاره مړه سوي یاست. نو موږ وایو چې موږ د ګناه لپاره مړه سوي یو او بیا سندرې وایي په مسیح کې چې آزاد سو او بیا له ګناه نه ډارېږو. موږ فکر کوو چې موږ روږدي سوي یو په ده کې، موږ دا یو، موږ هغه و، زه دنه خلاصېدی نه شمه، زه ده کې بنده پاتې یم، کولی نه شمه. موږ باید په ده پوه سو چې موږ د خپل هغه دښته کې بند پاتې یو او د لپاره چې د ستونزې نه خلاص یو باید د خدای په ارادې باندې عمل وکړو چې د خدای اراده موږ ژوند کې عملي سي. تاسو کولی شئ چې د خپل فکر کنټرول کړئ که تاسو خدای نه مرسته او روح القدس څخه مرسته وغواړئ او په هغوی تکیه وکړئ. تاسو کولی شئ چې د خپل فکر کول کنټرول کړئ که تاسو زده کړئ چې هغه فکرونه هم چې خپل په فکر کې ګرځېږي هغه کنټرول کړئ. هلته چې ماغزه ځي هلته نفر ځي. که تاسو خپل ژوند هم خوشحاله ناستئ، کور ته ځئ او ځان ته هم کتنه وکړئ چې تاسو د چی په اړه فکرونه کوئ. د دې په ځای چې نور ملامت کړئ، ځان ته هم کتنه وکړئ او ځان هم پوښتنه وکړئ چې که دا وخت رسېدلی ده چې ځینې فکرونه له ځان هم لرې کړئ. آمین. خپل ذهن وساتئ او په سمې لارې وساتئ. تاسو په دې باندې پوهېږئ چې یو یا دوه نامتو ایتونه چې د ذهن په اړه درس ورکول کېږي دا دي. دوهم د قرنتیان 10 څلورم او 5 لکه د جګړې وسلې دي او موږ ته خدای ښوولي دي چې سنګرونه پرې مات کړو. د تصوراتو، دلایلو او نظریو له منځه وړل او هر فکر د مسیح په اطاعت کولو کې راولو. نو موږ پوهېږو چې موږ په فکر کې جګړه روانه ده، غلط فکرونه دي، دلیلونه دي، تیوریګانې دي چې د خدای کلام سره ورته والی نه لري او موږ ته انجیل زده کوي چې بدل یې کړو. نو دا ستاسو مسؤلیت نه ده. کله چې تاسو په روح القدس باندې تکیه کوئ تاسو باید غونه وغواړئ خدای نه ما سره مرسته وکړه چې زه پوه سم. کله چې غلط فکرونه لرم یوازې دعا وکړئ او خدای نه وغواړئ چې ما پوه کړه کله چې زه غلط فکرونه کوم. اجازه مه راکوئ کله چې یوازې کښېنم او چیرې لیوني فکرونه راسي ما پوه کړه کله چې غلط فکرونه کوم. نو کله چې تاسو ځان ته داسې دعا کوئ بیا تاسو پام هم کېږي چې اړتیا نه ده زه داسې فکرونه وکړم، زه به داسې فکرونه ونه کړم. دا د خدای کلام سره مطابقت نه لري. او یوه لاره چې موږ کولی شو دا ستونزه حله کړو دا ده چې د خدای د کلام یو تکړه زده کوونکی اوسېږو. او یوه برخه یې دا ده چې تاسو یې کوئ. تاسو دلته د جمعې شپه راغلی یاستئ. ما مطلب ده د رخصتي شپه د کاري وخت خلاص شوی ده او تاسو هر چې کولی شئ. تاسو کولی شئ یې باندې وخت تیر کړئ او یو نور کارونه وکړئ چې تاسو خوشحاله وخت تیر کړئ. اړتیا نه وه چې تاسو هلته اوسېږئ. تاسو کولی شئ چې کار نه ستړي سوي اوسېږئ خپل وخت هم کور کې تیر کړئ. ولې تاسو هلته هستئ او هلته راغلي هستئ چې د خدای د کلام نه زده کړه وکړئ. او زه له تاسو نه ستاینه کوم. ولې زه نه غواړم تاسو ناهیلي کړم، ولې باید په دې پوه سئ چې دا بریا لپاره پوره شی نه ده.
تاسې باید سهار له خوبه پاڅئ او زده کړه وکړئ او بیا یو څه دعا او عبادت وکړئ. بله ورځ کلیسا ته لاړ شئ، شاید باید بله شپه کلیسا ته لاړ شئ د خدای خدمت وکړئ. ما ټولې 15 ورځنۍ خپرونې وګورئ. د خپل په آیپاډ کې، د خپل په ټلیفون کې همداسې درسیلو ته دوام ورکوئ د کلام او ډېر زر تاسې به دې ته چرت ولئ په ډېر یو بل ډول چلند سره. رومیان 12 څپرکي 2 آیت وایي چې دې نړۍ غوندې ورته والی مه لرئ ولې د خپل فکر پوره ډول بدل کړئ. نو تاسو خپل ځان ته ثبوتولی سئ چې یو ښه، عالي او د منلو وړ اراده خدای ته څه ده. مننه، ما ته هم ګران هستئ. ارمیا 4:14 وایي تر کومه به تاسو ناوړه فکرونه تاسو سره وي. ما دا خوښېږي. ارمیا 4:14 وایي تر څومره به تاسو ناوړه فکرونه تاسو سره به وي. نو لومړی شی چې ما پیدا که او حس مې وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره ستونزه ده چې هغوی سره یې مرسته وکړه چې ډېر وخت کې بریالیتوب ته ورسېږي، ولې د هغوی څخه ډېري بریالیتوب ته ونه رسېده. ولې تاسو پوهېږئ ډېري داسې کسان شته چې په مسیح باور لري، هغوی به جنت ته لاړ شي ولې هغوی به هېڅکله بریالیتوب څخه به خوند وانخلي په ځمکه کې. په دې پوهېدئ تاسو اړتیا نه لرئ چې بریالي اوسېږئ چې جنت ته لاړ شئ، ځکه چې د مسیح په اینو ژغورل شوي یاست. مګر د ده سفر خوند اخیستلو څخه تاسو بریالیتوب ته اړتیا لرئ او همدارنګه زه فکر کوم د لپاره چې نور وویني چې تاسو څه ژوند کې بدلون راغلی ده. آمین. نو لومړی شی ما چې هغوی کې ولید دا و چې هغوی یو مثبت لیدلوری راتلونکي ته نه لره. هغوی به تل د خپل تیر وخت باندې غږېده، هغوی فکر کو د هغوی تیر وخت د هغوی راتلونکی کنټرولوي. زه دلته یم چې تاسو ته ووایم مهم نه ده چې تاسو پخوا په ژوند کې چی تیر سوي دي یا اوس په ژوند کې هم چی تیریږي، او دا شان هېڅ واک نه لري چې تاسو کنټرول کړئ چې تاسو یو ښه یو عالي راتلونکی ځان ته ولرئ که تاسو زده کړئ چې په روح کې وسیلیدی شئ. په انجیل کې په اشعیا 11 کې وایي چې عیسی د شیانو د پوه کېدو لپاره د خپل له اورېدو او لیدو څخه یې مرسته نه اخیسته. هغه په روحاني سترګو او په روحاني غوږونو شیان اورېدل او موږ باید ټول زده کړو چې د خپل روحاني سترګې او غوږونه وکاروو. د خپل په طبیعي سترګې ګورو چې شاوخوا څه روان دي او زموږ ژوند کې څه پېښېږي، ولې په روحاني سترګې موږ شیان ګورو چې هغه لیدلی نه سو په دا عادي سترګو باندې. موږ په داسې باور ګورو هر شي چې خدای موږ ته ویلي دي چې دغه تا ژوند ته ښه ده او زه په دا منم چې ما ژوند ته ښه ده. په دې وروستیو کې په سټارباکس کې په یوټاوا کې یوې ښځې زه وپېژندله او ما سره یې خبرې پیل کول. ما تا ته یو لیک لیږلی ده او د خپل د ستونزې په اړه مې تا ته لیکلی ده او دې وویل چې داسې واسې ما په ژوند کې زه د خپل په ژوند کې نه دومره ستونزې لرم چې لکه د بس لاندې غورځېدلی یم. څرګنده ده ما دا هغې ته نه لیدل لپاره نه مې غوښته د هغې زړه مات کړم، ولې ما بیا وروسته ځان ته چرت وات چې زه هم د بس لاندې غورځېدلی یم ولې اوس د هغه چلوونکی یم د بس مې. آمین. ښه هغه هلته ولاړه پاتې ده د دې لپاره چې زه بس لاندې غورځېدلی یم. زه تاسو ته ویلی سم چې هغه به یو چیرې ناسته وي، همدغه قصه به نورو ته کوي 1 کال وروسته، 15 کاله وروسته، 10 کاله وروسته، او د دې ستونزه به خفګان به نور هم ډېرېږي، ترخوي په ژوند کې ډېرې د لپاره چې هغه هېڅ بدلون پسې نه ګرځېږي خپل ژوند کې. ما هڅه کوله چې هغه پوه کړم او ورته ووایم چې خدای تا ژوند بدلولی سي، ولې ته باید په خدای باندې باور ولرې او ایمان ولرې، ولې هر وخت هغې پلمې جوړولې او هغې فکر کوه چې هغې ستونزه له نورو نه توپیر لري، د لپاره چې د هغې ستونزې بل ډول دي او هغه د بس لاندې غورځول سوې ده او هغه اوس هېڅ هڅه هم نه کوي چې د ستونزو نه ځان راوباسي. خو زه هم د ستونزو نه تېره سوې یم، بس لاندې غورځېدلم، ولې ما پرېکړه وکړه چې د بس چلوونکی شمه. او تاسو هم داسې کولی سئ. پرېږده چې تاسو ته یو شی ووایم، دا داسې شی نه ده چې نور څوک تاسو ته پرېکړې کولی سي. تاسو باید خپله ځان ته پرېکړه وکړئ د دې په هکله. زه غواړم د بېلګې په توګه د پیدایش د 18 څپرکي ته وګورو.
موږ هلته د ابراهیم په اړه لولو چې هر شی له لاسه ورکړي دي او هغه ډېر شیان لاسته راوړه هغه نه چې له لاسه ورکړي. تاسو په دې پوهېږئ د خدای په برخه کې تاسو کولی شئ هر شی له لاسه ورکئ چې تاسو لرل. که تاسو زده کړئ چې د ایمان په سترګه وګورئ تسلیم نه سئ تاسو به ډېر شیان لاسته راوړئ. جو هر څه له لاسه ورکړي وه ډېر سختې ورځې وه په آخر کې خدای 2 برابر د هغه شیان چې هغه له لاسه ورکړي وه ترلاسه یې کړه. ابراهیم د خپل وراره ته ډېر برکت ورکاوه په شریکولو د هغه شیانو سره چې هغه لره او بیا هغوی ډېر شتمن سول ډېر څاروي لرل ډېر مزدوران یې لرل چې دا مزدوران یو بل سره نه سو اوسېدلی. نو بیا ابراهیم لوط ته لاړ او هڅه یې کوله چې د هغوی په منځ کې سوله راولي او هغوی ورته وویل چې باید موږ په منځ کې شخړه ونه سېږي. ته پرېکړه وکړه چې د ځمکې کومه برخه ته غواړې او نورې بیا زه غواړم. زه فکر کوم دا ډېر یو ښه چلند ده. که زه ومه ما به ویل چې اول زه پرېکړه وه چې شیان واخلم په پاتې برخه یې ته واخله که زه نه ومه تا به هېڅ شی نه لرل. مګر دا څرګنده ده چې ابراهیم د خدای سړی وه. شاید یو دلیل یې همدغه وه چې خدای وتوانه د هغه سره تړین وتړي او هغه داسې وکاروي. نو یقینا که تاسو 14مه څپرکۍ ولولئ لوط د خپل ځان لپاره د اردن د درې یوه غوره برخه ټاکلې ده او ابراهیم به دا پاتې برخه اخیستې وه. نو هغه په ښه وضعیت کې نه وه مګر په 14 آیت کې وایي خدای ابراهیم ته وویل وروسته له هغه چې لوط هغه پرېښود ورته یې وویل چې هلته چې ولاړه سترګې دې پورته وګوره شمال ته سویل ته ختیځ ته او لویدیځ ته وګوره دغه ځمکې چې د غر اړخ کې تا ته ښکاري تا ته او د تا راتلونکي نسل ته یې ورکوم. او په 18 آیت کې وایي چې پاڅېږه او په ځمکه وګرځېږه په اوږوالي په بر او ګز ځکه چې تا ته یې درکومه. ښه دلته په 2 برخو غږېږي چې دواړه یې مهم دي. لومړی وګوره شمال سویل ختیځ او لویدیځ او هر څه چې ته لیدلی سې زه هغه ټول تا ته درکومه. نو دا څرګنده چې هغه نه یې غوښتلي وو چې د خپل طبیعي سترګو سره وکړي. ولې زه فکر کوم نن شپه خدای تاسو نه غواړي چې راتلونکي ته په روحاني سترګو وګورئ هر چې تاسو په ایمان ژوند کې هم لیدلی سئ. آیا ځان داسې لیدلی سئ چې پور نه لرئ؟ آیا ځان داسې لیدلی سئ چې خپل کور لرئ؟ آیا ځان لیدلی سئ یو ښه موټر سره ځان لیدلی سئ یو ښه دندې سره؟ آیا کولی سئ چې خپل ځان داسې وګڼئ چې ډېرو خلکو لپاره تاسو یو نعمت هستئ؟ آیا تاسو کولی سئ د خپل ځان د خپل د خوبونو ژوند کې وینئ؟ معلوم در چې تاسو خوبونه باید هسې وي چې خدای غواړي یا د خدای خوبونو سره سم اوسېږي. کولی سئ یې که تاسو یې نه وینئ تاسو یې نسئ کولی چې ولرئ یې. نو بیا ورته ویلې چې هر څه چې ته وینئ هغه تا ته درکومه نو ځه هغه واخله. یعنې معنی دا ده چې عمل وکړه. ما یو خوب لره چې خدای دا خوب ما په زړه کې ایښی وه چې زه باید د خدای له کلام او انجیل نه نورو ته درس ورکړم او دا په 1968 وه او دا ما ته ډېر په زړه پورې چې یو نفر کولی سي یو آیت له مرکز کتاب نه واخلي او د 1 ساعت لپاره د هغه کې درس ورکړي او د نورو پام هم ځان ته واړولی سي. او دا لکه اور غوندې خوب چې ما په فکرونو کې ګرځېده چې لاړه سم نړۍ کې او د خدای کلام تبلیغ کړم یو لیونتوب غوندې و. زه فکر کوم دا د خدای کار به وه. نو که داسې ووایم چې ما د کاندیتوب شانس ډېر لږ به چې داسې وکړم. نو خدای داسې هیلې تاسو زړه کې ږدي چې مغز کې به معنا نه ورکوي. نو تاسو باید یو نوي ذهن سره ژوند وکړئ. خدای به تاسو ته ښکاره کړي هغه شیان چې تاسو ته امکان لري او تاسو باید چې دا کلام لولئ په ده پوه سئ چې دا یې تاسو لپاره دي نه د یوازې ځینې کسانو لپاره چې هغوی خاص دي او ځینې خاصو کسانو لپاره دي ولې تاسو لپاره دا ټول د تاسو لپاره دي. خدای غواړي چې تاسو ته برکت درکړي تاسو ته پرمختګ درکړي تاسو مخ ته بوځي غواړي چې تاسو وکاروئ او تاسو دردونه کم کړي. آمین. او تاسو باید دا وګورئ تاسو نسئ کولی تر هغه وخته دا وګورئ تر څو چې تاسو باور وکړئ.
تاسو باید وکړای شئ چې خپل په روحاني سترګو یې لومړی وګورئ تر څو چې وڅه کړئ په دغو سترګو یې وګورئ. زه په مزري کې ژوند کوم چې دې حالت ته ویل کېږي ما ته وښایه. ښه د خدای په کار کې تاسو باید لومړی عقیده ولرئ چې وڅې کړئ د ایمان په سترګه یې وګورئ بیا تاسو د روحاني په سترګه کتلی شئ. که څه هم ما په ایمان باور درلوده ولې ما دا وکړه چې خدای ما سره غږېدلی ده او ما ته شیان راکړي دي. ما هغه ژمنې خپل ژمنې ګڼلې او لاړم او هغه ځمکه مې د خپله کړه. اوس د مالکیت کلمه یو جالبه کلمه ده د دې لپاره چې که تاسو ورته وګورئ معنا دا ده چې هغه پخوانی مالک له واک نه باسئ او تاسو ځمکه ځان ته کوئ. ښه په شمېره سوې ځمکه کې دښمنان وه او هغوی غوښته چې دښمنانو سره معامله وکړي. نو هغوی ننه نه تله او شاوخوا ګرځېده او خدای ته په تمه و چې هغوی د دښمنانو په اړه کوم چې وکړي او بیا هغوی لاړ شي هغه خدای چې ورسره ژمکه نه کړې ده هغه ترلاسه کړي. اوس دلته دوه مهمه ټکي دي. هغوی په 2 کالو کې وسو کولی چې ځان د ژمنې سوې سیمې سرحد ته ورسوي. او اوس زه غواړم چې تاسو د تثنیه لومړۍ څپرکۍ ته بوځم یا ورته یې وښیم. تثنیه لومړۍ څپرکۍ 20 آیت. او ما تاسو ته وویل چې موږ د آمورید غرنۍ سیمې ته راغلي یو هغه ځای چې د تاسو خدای موږ ته راکړی ده. موسی داسې وایي خدای تاسو ته ځمکه جوړه کړې ده لاړ سئ او قبضه یې کړئ او ستاسو خدای او ستاسو د پلرونو خدای تاسو ته وایي مه ډارېږئ او مه ناهیلې کېږئ. تاسو ما ته راغلی او وویلم اجازه راکړئ چې څو نفره مخکې ولیږو څوک هغوی ځمکه ولټوي او بیا موږ ته ووایي چې کومې لارې نه لاړ سو او بیا ما له تاسو نه 12 نفره ښار کړه او ومې لیږل. دا هغه څه دي چې 12 جاسوسانو په اړه یې ګڼو چې ځمکې کتنو ته تللي وه. او په 25 آیت کې وایي چې هغوی د ځمکه میوه د خپل په لاسونو کې واخیستله او موږ ته یې راکښته کړه او ویې ویل چې دا هغه ښکلې ځمکه ده چې خدای موږ ته راکړې ده. او بیا په 26 آیت کې وایي تاسو نه سئ پورته تللی خو تاسو د خدای د حکم څخه سرغړونه وکړه. اوس دومره وخت نشته په دې وغږېږو ولې وروسته هغوی پرېکړه وکړه چې اوس به موږ لاړ سو خو خدای ورته ویلی تاسو اوس مه ځئ دل پر چې زه تاسو سره اوس نه یم. تاسو به هغه وخت تللي وې چې ما ورته ویلي وه او بیا هغوی د واده سوې ځمکې پولې ته ورسېده او خدای ورته ویل تاسو اوس ځئ او ځمکه ترلاسه کړئ ولې هغوی هغه وخت کې لاړ نه سه او بیا هلته 28 کاله هماغه شاوخوا سرګردانه ګرځېده په هغه دښتو کې او نن شپه او ځینې یې مړه سوه او وځورېدل. خو زه نن شپه غواړم تاسو ته د ده په اړه درس درکړم. کله چې خدای تاسو ته وایي چې اوس وخت ده چې یو چیز سره معامله وکړئ کله چې خدای وایي چې اوس وخت ده چې یو چیز سره معامله وکړئ نو تاسو باید پوه شئ چې هغه شی مسحه سوی ده چې تاسو معامله وکړئ او تاسو نه څه کولی هغه وروسته وغورځوئ چې یو ښه وخت ورسېږي او یا به په تمه کېږئ چې ښه وخت راسي آساني راسي تاسو فکر کوئ چې زه چمتو سمه چې دا اوس زه ستړی یم نسم کولی او بیا تاسو به پوه شئ چې خدای نه غواړي نور د پسې وګرځېږي. موږ باید زده کړو هغه شیان چې خدای مسحه کوي هغه باید جدي وګڼو. که تاسو فکر چې خدای تاسو نه غواړي چې د خپل چلند هم سم کړئ نور سم یې کړئ که غواړي خدای تاسو نه چې تاسو نور وبخئ نو تاسو باید وبخئ. تاسو مه وایئ بېمعنا پلمې مه جوړوئ د ده په هکله. زه تاسو ته وایم چې کرکه له نورو نه بخښنه سخته ده. بخښنه اسانه ده له ده نه چې کرکه ولرئ او نفرت ولرئ او د کرکې زهر خپل ځان کې وګرځوئ. که خدای تاسو ته د تاسو یو عادت په نښه کوي او تاسو ته یې ښکاره کوي چې دا ښه عادت د تاسو لپاره نه ده نو تاسو باید هغه عادت باندې کار وکړئ او له منځه یې وځئ. داسې مه وایئ چې زه یې نسم کولی ما له وسه پوره نه ده. خدای دا وس تاسو کې اینې همدې لپاره تاسو نه داسې غواړي څو چې بریالي سئ او تاسو باید په دې باور وکړئ. ښه دا مهم نه ده چې تاسو چې ستونزې نه تېرېږئ تاسو بریالیتوب ترلاسه کولی سئ که تاسو چې خدای تاسو نه غواړي فکر وکړئ.